سر جی تا چې زموږ د کاروبارونه بند کړي نو دا وړه کاروبارونه والا به بیا څه چل کې خدای غلاګانې ډاکې وکړي نو. یاره سر جي ډېرې ځلې مې را سوکې روټۍ راله په 13 روپۍ راکړله. دا سوی دا څوک دی ورګه ورزو پسې دا سړی چې دوی ولې قانون نه مني. راځي تاسو ته زه سره حساب کوم. الکه تنور والا دا د کستر د دور ظلم ولې وکړو دا روټۍ د 13 روپۍ باندې ولې ورغله ته قانون نه مني. سر جی قانون منم ما له 120 ګرام روټۍ په 13 روپۍ ورکړې ده. کو 120 او کو هر 100 ګرام روټۍ ورکې د هر چیز د لپاره یو قانون دی. قانون موږ دا جوړ کړل چې په 12 روپۍ باندې به روټۍ ورکې ته څنګه را لګي په 13 روپۍ باندې روټۍ ورکې موږ ته دا سیستم ټول ګډ وړه دې حساب دی کنه چې الکه د دې سړی د دکان چې دی کنه دا بو سیلکو صحیح ده دې باندې نه پس د دکان بیا نه چلی ټیک ده. جی تاسو چې سرکاري محکمې نه راغلي او موږ سرکاري محکمې ولایو اوس موږ دې چل کو چې ستاسو د دکان چې دی د موږ سیلکو صحیح ده لګا او کان سر جی دا دکان چې موږ د سوپر نه سیل کړي کنه دا خلک نه سميږي. جی سر جی په 1 روپۍ باندې څوک دکانونه نه سیل کوي او تاسو ور په دې ملک کې څومره ګرانی ده تاسو غړ غړ کاروبارونه خلکو بس ولې نه دي چې موږ وړو کاروبارونه بس راځي. خاله ته موږ د قانون غه ته موږ په یو خالم نه پریدو ته موږ د دکان سیل کو. سر جی روزانه سيزونه ګرانيږي پېټرول ګران شو بجلی ګرانه شو اوړه ګرانيږي لرګي ګرانيږي تاسو داګه تاسو ولې نه کوي چې په موږ پسې راځي. ماشره ته موږ ته غوسه کېږه ما د هر څه سره چې د حکومت ګرانی او موږ د حکومت نوکران یو نو چې موږ ته څه حکم کېږي موږ به په هغه باندې عمل درآمد کو. اوس چې دی اوس په موږ ستاسو دکان چې د سیل کو ٹھیک ده. سر جی تا چې زموږ د کاروبارونه بند کړي نو دا وړه کاروبارونه والا به بیا څه چل کې خدای غلاګانې ډاکې وکړي نو. په غلاګانې کې او کو ډاکې کې دغه سره زموږ هیڅ کار نشته دی. نن به موږ ستاسو دکان سیل کو. الګا نن چې تعالی ما دا روټه 1 روپۍ ګرانه راکړه تا نن په ما بس سرکاري کسان نه وستو تا نن خپل د ویلې ته پوس کړی دی بلونه په سیډر راځي پېټرول په سر وسته روزه ګرانيږي ار یو شی منګای د ګرانی وړه په ګرانيږي تا دغه حق ته پوس کړی چې تنن په ما بس راځي ته ولې هغه په سر نه راځي چې ما د 1 روپۍ ته پوس کړي بس دې را بار کوي او د دکان ورنه سیل کې راځه راوځه ورته شمس. د ټولو خلکو په خدمت کې دا عرض دی چې تاسو خپل پېټرولو د بجلی په باره کې تپوس وکړئ او د وړو کاروبارونو سره تاسو لږ ونه کې گزاره وکړئ.